بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو. نن لیټ هم راغلم، اتوار ورځ ده، رخصتي ورځ وه. نورو کونو کې مصروفو، خو اهم خبر چې کوم دی هغه د پاک افغان بحالي یعنی مذاکراتو بحالي او دغه کې چې کوم اسلام آباد نه کابل سره رابطه شوې ده، او بل په 6 جنوري یو غونډه چې کومه ده یعنی تجارتي غونډه په تورخم کیږي چې دغه لارې کولولو او دغه ټول امکانات چې کوم دي اوس تقریبا فاینل شوي. تاسو ته ما وړاندې کې ویلو چې دې هفتې کې به خبره دي ورسره تحریک انصاف یو ځل بیا قومي چې کوم کانفرنس و هغه نه بایکاټ وکړو او هغه چا جوړ کړی دی په څه وجه دی، او تحریک انصاف دی وخت کې یقینا چې د عمران خان کم خبره ده هغه یو ځل بیا زور راخستی دی، ولې چې په ملک کې کم صورتحال پیدا شوی دی. یعنی د څو کلونو کې د دې رپورټونه چې کم راغلل نو د حکومت ناکامه پالیسي، ځکه موږ وایو چې نورې هم ناکامې پالیسۍ نه دي، خو د تحریک انصاف خیبر پښتونخوا او د افغان پالیسي مکمل ناکامې داسې مخ ته چې اوس ورته څه وایي چې لار موږ پښتو کې اوس هغه دی چې پرتوک ورته نشي کولی. خو بهرحال په دې باندې به رضو صورتحال باندې دا بل تاسو ته غدر کومه. خو اول به راشو تاسو دا خبر ووایو چې دا باقاعده د تجارتي گزارګاهو یعنی بحالي لپاره دواړو ملکونو مشترکه کمیټي چې کومه قایم شوې ده په 6 جنوري تورخم باندې باقاعده توګه د دې اجلاس دی او د لارې خولولو دواړو چمن د خاص کر تورخم لارې سره سره عام خلکو ته کولاو شي دا غزا اطلاعات دي. خو دا خبر چې کوم شوی دی په دې باندې دواړو ملکونو پیشرفت هم شوی دی او تاجرانو چې کوم دغه میټینګ دی دغه پاکستان طرف نه هم نمائندګي او افغانستان طرف نه هم لنډې کوتل خیبر علاقې مو چې باقاعده دغه کیږي غونډه او د دې پاکستان لخوا چې کوم فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس ان انډسټري صدر عاطف خان اکرم شیخ او اس ام تنویر وکي او دغه شانتي افغانستان نه چیمبر اف کامرس سرپرست سید کریم هاشمي د اجلاس قیادت وکوي. ناشې نور مشران به هم وي. دا 12 رکني مشترکه کمیټي ده چې دا باقاعده تشکیل شوې ده او دغه باندې دواړو باندې اتفاق شوی دی. نو دغه خو یو تورخم او د چمن د کم دي دا باقاعده توګه په دغه امدورف او دغه کوم مسایل دي او یقینا چې حکومت د پاره هم ډیر د شرم خبره ده چې په اربو نقصان چې کوم عام ولس ته ورکه بیا غریب طبقه چې کوم د روزګار والا چې هغه بالکل فاقو ته مجبور شوي دي چې کوم روزګار به الته کې هغه بند شوی دی، ولې چې د ریمار خلکو خو بعد سره روزګار او سره سامان تلراتله او بیا په لکونو خلک چې کوم اخوا نه بیماری په صورت باندې دی خو نه تګ راتګ باندې هم ډیر زیات زیان رسیدلی دی. خاص کر بیمارانو ته ډیر زیات مشکلات په دغه ریپورت کې راغلي دي، خو دغه امکان چې څنګه تاسو ته ویلو چې راتلونکي هفتې کې به کیږي. نو اوس دا سبا نه بل سبا دغه غونډه انشاءالله چې دا تورخم د لاره او د چمن لاره چې کومه ده د دې فیصله به وشي. ورسره اسلام آباد نه کابل سره رابطه شوې ده باقاعده توګه د مذاکراتو یو سلسلې هغه تاسو ته ویلو چې راتلونکي دغه هفتې کې به لومبۍ هفته کې به دغه کیږي او په دغه حوالې سره دغه اطلاعات راځي چې یو پازیټیو هغه چې کوم دی دواړو طرف نه شوی دی او په دغه کې چې کوم خبرې دي یعنی خاص کر د شاګردۍ حوالې سره چې کوم ټي ټي پي حوالې سره ده هغه ته ختمي شکل ورکوونکي او دا معاملات یو ښې طرف ته روان شو. اوس رضو د تحریک انصاف چې کوم خبره ده تحریک انصاف یو خو تاسو ته پته وي چې دلته څه کسانو یعنی دا مختلف هغه چلیږي خاص کر که تاسو ته موږ ووایو چې په دغه کې په شا باندې خو اسټبلیشمنټ لازم خو ځینې کسان لکه اوس فواد چودھری ده پخوانی د تحریک انصاف غړی ده، اوس تحریک انصاف کې دی که نه دی خو بهرحال ورته یادېږي هغوی د قومي چې کوم یو ډیلاک یعنې کنفرنس سره بللی او دغه چې کوم نیشنل ډیلاک کمیټي ده باقاعده توګه ټول ته دعوت ورکړي دي، هغه کې تحریک انصاف ته هم ورکړي. تحریک انصاف نه اوس خبر راځي چې په دغه کې شرکت نه کوي. بل طرف ته هم تاسو ته ویلو چې قومي یو غږ جوړېږي چې 15 بیټه کینی دا خبرونه دا هم فلاپ شو. وجه دا ده چې دی وخت کې د حکومت ډېرې انتهایی ناکامې پالیسۍ له وجې
صرف په کاغذو کې یا موږ ته خبرونو کې کم خبرونه راتله چې دا دومره غټ غټ اقدامات مو کوم معاشي صورتحال ښه شو دا ښه شو، خو ریپورټ چې کم جاری شو هغه ریپورټ د مخ د حکومت مخ بالکل څرګند که دی وخت کې انټرنیشنل هغه باندې هم په نیشنل هم او پاکستان یو معاشي صورتحال باندې کم غریب طبقه ده هغه نور هم په دلدل کې پساو شوه او بیروزګاري زیاته شوې ده او مهنګي نوره زیاته شوې ده. هغه نه علاوه ورسره د حکومت د تحریک انصاف په حواله سره چې کوم پالیسیانې وي د هغه نه ډېر زیات عدم استحکام د سیاست کې ولس کې او بل خوا ولسي هغه چې کوم کوشش دومره وکړل شو خو 0% چې کوم دی د ولس کې مقبول شول تحریک انصاف یا پیپلز پارټي یا دغه کوم حکومت دی نو دغه ډېر زیات پریشان کون خبرې دي ځکه اوس یو لار روباسي چې عمران خان سره په ښې طریقې سره خبرې جوړې شي خو دغه به اوس څنګه جوړیږي وخت په ثابت کوي خو زموږ خبرونه تاسو سره چې کوم مخکې وو هغه به ډېر تاسو سره ثابته شي او په دې حوالې سره هم ډېر ښه خبر چې کوم د تحریک انصاف په حوالې سره راځي خو چې کنفرم شي انشاءالله سبا پورې کېدای شي هغه ما کوم سورسز دي کنفرم کړي نو بیا به درته عمران خان والا تازه صورتحال هم او مخکې چې کوم رابطې شوي دي عمران خان سره اعلی کام کړي دي او یا اوس چې کوم کیږي یا کوم طرف ته سیټ اپ ځي ولې چې دی حکومت نه زر تر زره خلاصی چې کوم دی اوس اسټبلیشمنټ هم تنګیږي ولې چې بیا خو ټول بلیم واسم ورمې راغلی دی بیا به هم راځي خو اوس نوی چهرو نوی بدلون یعنی استحکام طرف ته کوشش کیږي خو دا به څنګه کیږي په دې باندې ټول خبرونه تاسو ګورئ غورئ خو حالات چې کم دي حکومت ته لاس نه وتلی دي همداسې دا بل اکثر ته رسي که ملګرو نه هم سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سبسکرایب هم کړئ لایک او خپل کمنټس رایې نه معلوم کړئ مننه خوشحاله آباد اوسئ.